السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی بخونکي سیستم تعالی په سپیشل نامه د لوګر ملي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول بخوي. قدرمن اوریدونکو د ځانګړو مرکو خبرونه په لړ کې یو ځل بیا سمیولای ساحل ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم. خوشبختانه نن سره خبرونه کې د لوګر د کور او خار جوړولو رئیس مولوي متي الله زاهد ملمه دی. دا چې په لوګر کې څومره کډوال راغلي دي او غوي تزمکی ویشلې دي. دې ترڅنګ د سړکونو موضوع تر کومه حد مخ ته تللی دا او دغه سړکونه چې نقشې وړاندې شوي دي څه وخت به عملي کیږي. په همدې تړاو ور سره خبرې کوي. هیله ده چې تاسو مو هم ملتیا وکړئ. مولوي صاحب تاسو هم ستړي مشئ او په خیر الله ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد د هر څه وړاندې تاسو لاره ټول هیوادوالو او قدرمن اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې کسي ټول هیوادوالو او اوریدونکو به د تیر سوې اختر په خیر او عافیت سره تیر کړي. الله مقدرمن لره هر کله درته وایو په خیر راس. ډیر زیاته مننه. شوندای اوس رئیس محترم د چې د کور او خار جوړولو ریاست یو مهم ریاست دی. راځو پیل نه کوو. د لوګر د کور او خار جوړولو ریاست له خوانه یو شمیر سرکونو نقشې وړاندې شوې. کدا راتوي چې لومړی 100 متري سرک دغه سرک لکوم ځای پیل و او دغه 100 متر سرک په کوم هدف سره جوړیږي په اړه معلومات ورکړئ. قدرمنه دغه د لوګر د ماستر پلان د منزوري دو سره سم دا یو ډیر د لوګر لپاره یو ښه پیل او پړاو ده. نو الحمدلله د فتح نه را پدې خو د ټول افغانستان په ساته یو ځنۍ ولایت چې هغه لوګر ولایت ده سیمونګه وتوانیدو چې لوګر ولایت لپاره مو ماستر پلان ترتیب کا او منظورم ک. په دې ماستر پلان کې ډیر سرکونه مونږه شامل کړی دي چې د لوګر د اقتصادي او صنعت او د زراعت او د تجارت او د استوګنیزو ساحو لپاره یو ښه پرمختګ سبب کیږي او د غوي د آینده کې د نورو سہولاتو د رامنځته کېدو او لسونو ته د خدماتو د برابرولو او د غوي د هوساینې لپاره ډیر شان په نظر کې نیول شوی سی یو لغونه دغه 100 متره یعنی د 100 مترو په عرض باندې دغه حلقوي سړک ده. دغه سړک مونږه په ماستر پلان کې د ماستر پلان په داخل کې د موجوده ساحو د شمال طرف نه شروع کړی ده او بیا په جنوب طرف باندې ختم کړی ده. دغه سړک په دې معنی باندې چې دغه د ماستر پلان په داخل کې کوم ساحې مونږ راوستي دي دغه ساحې به یعنی د خاریاتو دغه بل غټو موټرو یا غدي لوی موټرو د باربري موټرو ل رفت آمد نه محفوظ وي او دلته به د غنډې ګونې او د نور مشکلاتو سبب نه کیږي. په دې معنی سره سي په دې ولایت چې څومره باربري موټر تیریږي پایتخت او له پایتخت نه جنوبي ولایتو ته او یا ختیځو یا لویدیځو ولایتو ته نو دغه موټرونه به د ماستر پلان په داخل کې په ښار کې دلته بنه تیریږي او دلته بل بیروبار لګنې ګونی او ډېر مشکلاتونه به د ځای محفوظي. نو دغه موټر به په هغه نقطه کې بایپاس لاره نشي دغه 100 متره سړک ده په دې باندې عبور مرور کوي. دغه سړک د شمال طرف نه د تنګي واغجان له ساحې نه شروع ده چې د سید لوګر په زینو کلیو په باندې باندې راتیر شوی ده د شهرک د ماجرینو ساحې سره. دلته بیا د پل عالم د خار جنوب طرف ته چې د منګو خېلو ساحه په نوم باندې یادېږي دلته به عمومي سړک سربېرته وصل کیږي تر څو پورې د منځ د ماستر پلان کومه ساحه چې ده د بل دغه غټو موټرو د عبور مرور نه محفوظي او یوغي په مغه خپل ساحه کې بغیر له کوم مشکل نه خپل عبور مرور ته دوام ورکړي. رئیس محترم 100 متر سړک دغه 100 متر په ټول په خېږي کنه د 100 متر د سړک حریم دی دغه نه کم په خېږي دا څه پلان. نو دغه 100 متر په عرض باندې کوم سړک سي ده د په خېدو کې ټول داخل ده. البته په منځ کې هغه د ګلدان ساحه او پیاده‌روونه هغه پکې موجود دي خو نور له حریم نه بغیر د 100 متر په عرض باندې د سړک موجود ده. دلته خو ډېرې موږ وینو چې د لوګر ولایت مرکز د دوخیلو سیمه کې په دشت کې چې اسې سړک تیریږي هلته هم ډېرې کورونه پکې راځي. داسې ممکن د اشتباري سیمه کې هم کورونه پکې راشي او کورونه پکې له منځه لاړ شي. تنګي سیمه کې هم داسې کرنیز سیمه کې هم شاید پکې لاړ شي. دغه لپاره څه پلان شته دی تر څو پورې دوی ته بیرته خساره ورکړل شي او کنه هغه وروسته بیا خبرې دي. نو چونکې موږ ته د مشرتابه له خوا د هدایت ته تر څو پورې دغه پلان یا د ماستر پلان
او په ماستر پلان کې موجوده ساحې او سرکونه دا ترڅو تطبیق ته برابرېږي او حکومت په دې توانېږي چې دا تطبیق کړي د پروژې عملاً. له هغه نه مخکې باید د لوګر ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. عامه پوهاوی په دې معنی چې څومره کارونه ساختو ساز مخکې سوی ده لغه نه ورسته باید دغه ولسونو په دې خبرې په دې آگاهي چې په دغه ساحه کې د حکومت لخوا دغه پلان موجود ده نو پاینده کې باید د ساختو ساز څخه ډډه وسی ترڅو پورې د هیوادوالو او د لوګر د ادارې لپاره د پروژو په تطبیق کې کوم سرخوږی او خنډ ځند واقع نشي او د غوي جای مصارفات ونسی. رئیس محترم زیاتره هیوادوال لوګر میشتي ولسونه غوښتنه کوي چې به حد اقل غدي سرک حریم دی معلوم شي غزای دی معلوم شي دغه لپاره وخت شته او لاند وخت کې به معلوم کړي دغه سرکو د کوم په داخل دی خار کې او د خار سره په سرحداتو کې کوم لوی سرکونه سدي سي یو حلقوي سرک ده د غیر جملې نه دغه شریاني سرکونه سیمه ورتوایو د خار په داخل کې تیر شوی دي چې دغه د 50 متر په عرض باندې د 1.5 متر په عرض باندې د 25 متر او د 20 متر او د 15 متر په عرض باندې سرکونه لرو. دغه د خط سیر د معلومولو لپاره مونږه پیشنهاد کړی ده د ولایت د ادارې په موافقه باندې نو ترڅو پورې مونږ ته دغه پیشنهاد منزوري راځي او مونږ ته امکانات په لاس کې راکړي مونږ به عامه پوهاوی ته دوام ورکو. کله چې موږ ته مالی لګښت د مشرتابه له خوا نه په لاس کې راکړل شي ان شاء الله د لوګر اداره به ډیر زر په دې مسیرو باندې کار شروع کړي او خط سیر به معلوم کړي. رئیس څو کلن پلان دی 15 کلن کلس کلن نو عموما د موږ پلان رسیدي دغه ماستر پلان یا دغه د ولایت په سطح باندې کوم پلان چې جوړیږي دا عموما د 15 کلو د 1.5 کلو تر 15 کلو پورې ده. ممکن دغه سړکونه تر 15 لا 10 کلو پورې جوړ شي ان شاء الله. نو هغه ولینی کوم ابتدایي کار رسیدي هغه به ان شاء الله په ډیر نږدې راتلونکي شروع شي. چا چې هلته آبادی کړي چا چې آبادی کړي کوم هیوادوالو په خوا له پوهاوی نه مخکې دلته تصرفات کړي دي د غوي خپل ځمکې دي یو یالته آبادی کړي ده د یو د خسارې او د یو د ځمکې د استملاک او کوم قانوني مراحل سي دي هغه به د امغه ادارې لخوا چې کومه اداره په هغه وخت کې د تطبیق د پروژې کوي هغه کوم قانون د استملاک سي ده او د خسارې دغه مطابق به یو سره عمل کوي. رئیس نور کوم ساحو کې پلان لري دا چې یو پلان مول 100 متر سړک لرو په نور کوم سیمو کې تاسو پلان لري د سړکونو په باندې وغه څو متر دي د لوګر ولایت په ماستر پلان داخل کې موږ نور ما ویل چې د 50 متر په عرض د 40 متر او د 150 او د 25 د شلو د 15 متر په عرض باندې سړکونه لرو چې لوی سړکونه د پانتون له شمال طرف نه شروع دي سیدا چې په د بابوس په پاسنۍ برخه باندې تیریږي د الوزو تر پوزې پورې سبیرته عمومي سړک سره یو ځای کیږي. دغه سړک د پانتون له شمال نه بل سړک شروع ده چې په عمر آباد باندې دا سړک ته کیږي کابل او د لوګر په عمومي سړک باندې تیریږي. دا سړک بیرته لغه 100 متره حلقوي سړک سره یو ځای کیږي او لغه نه خواته شهرک له خوخي ولسوالۍ سره نښلي. همداسې د ښار په داخل کې د عمر آباد په ساحه کې موږ 1.5 متره 10 متره او 15 متره په عرض باندې سړکونه لرو چې دغه ښار په داخل کې موږ د ساحې او بل سره وصل کو ترڅو پورې دغه ولسونه چې پاینده کې دغه ساحې د ماستر پلان په داخل کې ټول تفصیلی پلانونه ورته جوړیږي چې پیغه کې تجارتي ساحې او رهایشي ساحې پیغه کې صنعتي ساحې تعلیمي ساحې مذهبي او فرهنګي ساحې د ټول په شامل دي. دغه خلکو لپاره چې د خلک یو بل سره وصل شي او اسانه باندې رسیدګي کې د خپل کارو د مختبولو لپاره د تاسو پلانونو څخه د چې په لوګر کې بل هم ګڼ شمیر سړکونه عملي کیږي د پوهنتون سیمې څخه چې شروع کیږي 100 متر سړک دی دیرس دغه د پانتون له ساحې نه چې یو سړک د شمال په طرف باندې زی د تم البته د وړو موټرو حلقوي سړک ده چې د برکی ولسوالۍ سره نخليږي او د برکی ولسوالۍ په لار باندې چې کوم عمومي لار د تنګي په نوم باندې دغه ساحه چې د قندار سړک موټرونه په عبور مرور کوي په دې ساحې نه به استفاده کوي لدې سړک نه ترڅو پورې د ښار هغه داخل ساحه چې ده هغه بل دغه غاڼې ګونې نه او د موټرو له عبور مرور نه محفوظ او موټرو ته کوم ستونزه موجوده نه وي هغه به له فارغ لار نه استفاده کوي ترڅو پورې
کابل یا نور ولایتو ته په اساني سره رسیدګي وکړي. نور هم پلانونه لري کم دومره ورئیسه؟ ان شاء الله په دې ماستر پلان په داخل کې خو ډېر پلانونه موجود دي چې دغه جملې نه یو پلان چې عملاً اوس موږ په دې 2-3 ورځو کې شروع کوو چې د عمر آباد ساحه چې مخکې کومه دعوا و د حکومت او د اشخاصو په منځ کې اوس حکومت د غزمکه استرداد کړی ده. د دې ساحل لپاره به موږ د استوګنیزو او د تجارتي ساحل لپاره تفصیلی پلان جوړو او لدې نو وروسته به دا د کابل او د ګردیز په عمومي سړک باندې د لوګر په ښار کې د عمومي سړک په شرق طرف کې د کومه ساحه چې غیر پلاني ساحه ده او انکشاف کړی ده نو د دې لپاره تفصیلی پلان جوړول دي او لدې نه بعد د مرکز پل عالم کې د اتمور په ساحه کې تقریبا 14 جریبه یو بل تفصیلی پلان یا شهرک د سیاغت تجارتي ساحې دي او د حکومت لخوا نه به جوړیږي. دغه سره څنګه کې 2 نور پلانونه التمغه شهرکونه لرو سی پیغام باندې عملاً وس په پلانوي کار روان د سیاغه به د لوګر د ولسونو لپاره موږ پلان جوړو او توزیع به د دغه ولسونو لپاره کو چې ترڅو پورې هغه ولسونه چې په خپل ساحو زراعتي ساحو کې د استوګنیز لپاره کورونه لري ترڅو د زراعتي ساحو مخنیوي وکړي چې هغه وساتل شي او تخریب نشي نو یوه به دغه مځکه به یوه ته توزیع کیږي چې ترڅو پرې دوی خپل ژوند پر مخ ویسي. رئیس صاحب دغه پلانونه په تیره کې نه شریکېدل او اوس د تاسو شریکوي له ولسونو سره دغه پلان شریکول څخه موخه څه شي ده؟ آیا ولسونو ته اسانتیا رامنځته کول؟ نو د دې موخه بهشکه سي همدا یو موخه همدا ده چې هغه ولسونه چې دلته په لوګر کې ژوند کوي او آینده کې دغه پلانو لګټ نه برخمن کیږي بلکې دغه پلانو په تطبیق کې بل موږ سره هممهاله همکاري کوي او دغه یو همکاري همدا ده چې موږ کوم پلانونه تطبیقو د دوی د هوساینې لپاره دوی به دغه پروژو په مخنیوي کې لمږ سره مقابل نه واقع کیږي یعنی لمږ سره به همکاري کوي ترڅو پورې د پروژې تطبیق سي. د دې تطبیق په حالاتو کې ولسونه لمږ سره ډیر همکاري کوي د غوي د همکاري په هغه وخت کې شتونه ضروری ده چې هغه په دې باندې په هواي ولري چې پلان سمانه او پلان کومه ګټه لري کوم تاوان لري ولسته کومه ګټه رسیږي حکومت ته کومه ګټه رسیږي نو دغه مقصد د موږ دا چې ولس په یو شی باندې پوسی بیا ورسته لمږ سره همکاري وکړي. یعنی هدف مو دا دی مورس محترم د کاروسخه ترڅو پرې چې ولسونه کې چې آبادی کوي الته پلاني صحابي نو څخه هم ځان وساتي هم داسي بوي او بهشکه نو هغه پلانو کې کومه ساحه عامه منفعه جوړونه دي لکه عمومي سرکونه سو دا د ټول ولسونو لپاره په خیر دی او د حکومت چې کوم تصمیم نیولای ده دغه پلان جوړ کړی ده د همدغه ولس د وسایل لپاره جوړ کړی ده ولس د په دې باندې د ذهن کې نه راولي چې دغه پلان چې دولت جوړي ده په دې معنی چې حکومت ته بیګټي ولس ته بیګټ نه نو دغه حکومت چې اول چې د پلان جوړي د ولسونو د وسایل لپاره جوړي ترڅو پورې د موږ ولسونو په اساني سره او په ښه صورت کې په ارزان مصارف سره الته استفاده وکي او یو ته کوم ضرورتونه سي هغه پوره کی. ډیر مننه رئیس محترم. یو بل ډیر مهم موضوع چې په ورسوي کې تاسو ریاست هم تر متاثر شوی دی او ډیر زیات کسانو تر ځای د کډوالو موضوع ده ډیرای هیوادوال مولګوانډي هیوادو څخه راغلي دي اوس فلان لوګر ته هم غاڼې کورنۍ رسنه شوې دي څو وخت د مخ تاسو د زمکو ویش لړۍ هم پریپیر کړل لومړی کې را شو په اړه لږ معلومات ورکړئ چې د لوګر د کډوالو خارګوټ کې څومره زمکو ویشله اول ته کارونه څومره مختلف دي او په آینده کې الته د سيزيو جوړولو پلان شته ترڅو پرې غوي تعلیمي بنسټونو او روغتي برخو خدمات څخه برخمن شي. د لوګر د کډوالو راستنیدونکو لپاره د مشرتابه لخوانه کومه لوريانه او کوم امکانات سو هغه ورته برابر شوی دي چې لغه جملې نه یو د زمکه توزیع ده د لوګر کوم مهاجرین ورونه چې لوګر ته راغلي دي اول ته سبسوي دي د بارډرو کې نو دیغه مطابق موږ هر فامیل ته یو نمبر 15 مساحت لري هغه ورته توزیع کوو نو موږ یو شهرک په لوګر مرکز کې د ماجینو شهرک په نوم باندې هغه تفصیلی پلان ورته جوړ ک د تفصیلی پلان له جوړولو نو ورسته موږ عملاً هغه توزیع ک په هغه کې یو زرو شپږ نمبرې وي چې هغه
مهاجرینو باندې توزیع کړي. په هغه کې مختلف کارونه وو. هغه کارونه چې دغه مهاجرینو ته متوجه دي هغه د مهاجر لپاره کومه نمراسي توزیع شوې ده دغه آبادول دي. دغه په آبادولو کې ټولو مهاجرینو خپل کار شروع کړی. عملاً موږ ورزو ساحه کې نظارت کوو نو الته یو خپل کارونه شروع کړی دي او پاتې سو دغه عام منفعه ځایونه چې هغه کارونه به څوک کوي هغه د حکومت په ذمہواری دي. په حکومت کې مختلف ادارې دي چې دغه ذمہواری لري لکه د معارف ذمہواری دا د چې الته کوم مهاجر چې راغلي دغه د ماشومان لپاره تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. نو په پلان کې موږ د تعلیمي مرکزو ځایونه لرو. الته مخکې لدی نه چې تعلیمي مرکزونه په اساسي ډول باندې وي جوړ کړي. الته په داسې شکل باندې چې په اضطراري شکل باندې موږ الته د تعلیمي مرکزونه جوړو د معارف له خوا نه تر څو پورې هغه ولسونه چې الته پراته دي او الته ژوند کوي دغوی ماشومان له تعلیم نه بې برخې نه سي. نو موږ الته امکانات ورته برابرو او د لوګر د معارف ریاست له موږ سره وعده کړې ده انشاءالله الته به هغوی په څنګ کې نور تعلیمي مرکزونه لري څومره گنجایش هلته به داخله وکړي او نور به الته اضطراري یا د اضطراري حالاتو لپاره الته کیمپونه ورته جوړ کړي تر څو پورې دغه ماشومان د تعلیم څخه بې برخې نه سي. همداسې د روغتیایي برخې د صحت عامه یا د عامه روغتیا ریاست له موږ سره وعده کړې ده چې موږ به هلته سیار ټیمونه جوړو. څنګ کې موږ هلته نور روغتیایي مرکزونه لرو. د هغو کوم روغتیایي د درملنې مواد چې دی هغه به اضافه کوو د دغه ولسونو لپاره چې هغوی ته رسیدګي وسي او په څنګ کې به ورسره سیار ټیمونه هلته مرکزونه جوړوو چې د سیار ټیمو په نوم باندې هلته کار وکړي فعالیت وکړي او هیوادوالو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. همداسې چې کلو د اوبو لپاره په لنډو ورځو کې انشاءالله موږ هلته 3 څاګانې د اوبو ډیګیانې پالو انشاءالله تر څو پورې هغه هیوادوال چې دلته راځي او خپل کورونه جوړي خپل ژوند ورځنی ژوند مخ ته وړي هغوی به هلته استفاده ترې کوي. همدا د سړکو مسله ده. سړکونه به انشاءالله په لنډو ورځو کې عملاً چارې به د موږ له خوا نه پیل سي او د سړک او کوم هغه اولینی کارونه چې دي چې هغه د سړک هموارکاري او جغل اندازي ده دغه کارونه به عملاً هلته شروع سي. له هغه نه وروسته به انشاءالله کوم ذمہواري چې د حکومت ده د عامه منفعه ځایونو چې هلته د پولیسو حوزه یا د امنیتي حوزه هغه به پالي. د ښاروالي ناحیه ده چې هغه به ورته پالي. مدارس دي د جوماتو منظورول دي هغه به په خپله برخه کې هر اداره انشاءالله له ولسونو ته د هغوی د هوساینې لپاره ټول کارونه په مخ باندې وړي. رئیس صاحب دا چې اکثریت کډوال له ډېری اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي ځمکې مو پرې ویشلې اوس دوی اړتیا لري چې کورونه یې هم ورته جوړ سي. آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم بنسټ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې راشي دلته کورونه ورته جوړ؟ عموماً په ټول افغانستان کې ځینې داسې خارجي ادارې یا بنسټونه یا مؤسسات یا هغه کوم شخصي مؤسسات چې دي چې هغه همکاري کوي له خلکو سره نو په مختلفو برخو کې د هغو لارې نه په ځینې شهرکو کې دغه کار تر سره شوی ده چې یو څه اندازه کورونه ورته جوړ کړي دي. له جوړېدو نه وروسته هیوادوالو ته سپارلي دي مهاجرینو ته. موږ د لوګر ولایت ادارې له بعضو مؤسساتو سره خبره کړې ده انشاءالله که هغوی تر اوسه پورې خو موږ سره داسې منفي او مثبت جواب نه ده راکړی نو هغو سره خبرې روانې دي که چېرته هغوی په دې وتوانېدل چې موږ سره دغه همکاري کې سهم واخیسته نو هغه به په لوګر ولایت کې دلته انشاءالله په همدغه تفصیلي پلانو کې د مهاجرینو په شهرکو کې تطبیقیږي او که موږ سره برخه وانخیسته نو همدغه ولسونه چې دلته نمرې ورته توزیع شوي دي دوی به خپل کارونه پر مخ باندې وړي او هغه د استوګنې لپاره به خپل ځای جوړوي. ډیره مننه. پرته له دغه ښارګوټي څخه بل ښارګوټي هم په لوګر کې پلان کې شته دی او که نه؟ د لوګر ولایت د مهاجرینو تعداد چې ده تر اوسه پورې تقریبا 6,000 فامیلو ته رسېدلی ده. موږ دوم شهرک د مهاجرینو چې د لوګر په مرکز د اشناپور په ساحه کې موقعیت لري هلته په نظر کې نیولی ده چې په لنډو ورځو کې به انشاءالله دغه پلان راسي. له پلان د خط اندازي نه به وروسته دغه توزیع عملاً شروع سي او له هغې نه وروسته چونکې د لوګر د مهاجرینو تعداد زیات ده موږ یو دریم شهرک ته هم ضرورت لرو چې د لوګر په ساحه کې
یو دریم شهرک لپاره ځمکه هم انتخاب کو. موږ وکولای شو په آینده کې چې د لوګر څومره مهاجرینو نه راځي دغه ټولو لپاره د استوګنیز نمرې توزیع لپاره ځمکې ولرو او شهرکونه ولرو چې دوی نور مشکلات سره مخامخ نشي او خپل سرپناه ولري او خپل ورځنی ژوند په هغه کې تیر کړي. ډیره مننه. دوم شهرک چې کله کارونه شروع کیږي څومره وخت به ونیسي رئیس محترم تر څو پرې دا هم په کډوالو باندې وویشل سي؟ نو دغه تخنیکی کارونه چې د شهرک د پلان د جوړېدو چونکې دا ټولو هیوادوالو ته معلوم ده چې دغه د شهرک جوړول دا یو تخنیکی کار ده او دا لارې خوانه مطالعه غواړي د ساحې سره ورتوالی او هلته څومره ضرورتونه چې دي د اوبو موجودیت هلته چې په کوم کیفیت سره اوبو هلته موجود دي او هلته د سیلبور په مخه چې کوم سیلبورونه په هغه ساحه باندې راتیر شوي دي د هغو لپاره مدافع استنادي دیوالونه او همدا شان په هغه ساحه کې کوم د زمستاني او د وړي کوم زندگی تیرول سي دي دغه لپاره تصمیم نیونه دا یو څه کار غواړي. په هغه باندې ان شاء الله اوس کار روان ده. د موږ په ګمان باندې موږ څومره خبره له مرکز سره کړې ده ان شاء الله په یو میاشت کې به دغه پلان منظور سي او لغنه به وروسته موږ عملاً دلته کار شروع. لومړیتوب کوم کډوال ته ورکول کیږي رئیس محترم؟ تاسو ول 6,000 کورنۍ راغلي تا بن 6,000 کورنۍ ولته 2,000 جرب ځمکه ده. لومړیتوب کوم کسان دي پکې؟ په د مهاجرینو په اړه باندې د مشرتابه له خوانه داسې هدایت ده چې هغه کس یا هغه کورنۍ چې له خارج یا همسایه ملکونو نه هیواد ته راستنیږي او هلته ثبت نام وکړي او هلته ثابت شي چې دا مهاجر ده هغه ټول موږ ته لومړیتوب لري او ټولو ته به ان شاء الله یو نمره 15 لري مساحت هغه ورته توزیع کوو. یعنې دا نه دی چې دا مخکې راغلی هغه وروسته راغلی؟ هغه نمونه هغه لیستونه چې د مرکز د موږ ته راځي ولایتو ته او له ولایتو سره شریکېږي اول حق اولت دی غو د چې هغه کوم لیست یا کوم نوم د فامیلونو چې مخکې راغلي اول حق اولت دی غو د چې په مسلسلوار ډول باندې اول غو ته توزیع شي بیا وروسته چې کوم فامیلونه راځي هیواد ته راستنیږي بیا دی غو نوبت ده. خو البته کله کله د سکیږي په لوګر کې دغه تیر دور کې چې موږ کومه توزیع وکړه د کوم کورنۍ یا د کوم فامیل بس لومړی حق دغه بس موږ رابطه ورسره وکړه هغه په لوګر کې موجود نه و یا په بل ولایت کې یا په سرحدي ولایت کې چیرته میش سوي نو دغه رسیدګي نه و بیا به موږ دغه په یواز باندې هغه کوم هیوادوال مهاجر چې دلته موجود نو دغه د نمرې توزیع حق ولایت به موږ کډوال ته ورکو. ډیره مننه. غواړم نور هم څه معلومات ترلاسه کړم. هغه په لوګر کې د یو شمېر سړکونو په اړه چې کاري چارې اوس دوام لري. رئیس محترم دغه سړکونو د کیفیت د ښه والي په موخه ستاسو نظارت په څومره ښه کیفیت سره دوام لري؟ کباړې معلومات ورکړئ. د لوګر په ولایت کې الحمدلله کوم سرکونه چې اوس کار جریان لري عملاً چې هغه سرکونو جملې څخه یو د مرکز نشي تیر شوی د بابوس په ساحې باندې او د میدان وردګو له ساحې سره وصل کیږي. د دې کار روان ده چې په ښه کیفیت سره روان ده او د موږ د نظارت ټیمونه او د مختلفو اداراتو حیاتان په هغه باندې په مختلفو وختو کې نظارت کوي او دغه شرکتو له خوا کوم نواقصات او کوم نیمګړتیاوې چې موجودې وي هغه هلته ورته په ګوته کوي او دغه د نیمګړتیاو د صحیح کولو نه وروسته هلته هغوی ته اجازه ورکول کیږي. شرکتونه هم په دې اړه باندې له موږ سره انشاءالله پوره همکار دي. داسې نه دي فکس شوي چې د موږ د نظارت ټیم ورغلی هلته د پروژې د مربوطه پروژې انجنیر صاحبانو ته کوم هدایت کړي او کوم نواقص ورخودلي کوم نیمګړتیا ورخودلي داسې نه دي فکس شوي چې هغوی هغې کې موږ سره مخالفت ښودلي بلکې هغوی عملاً اجرات کړي دي هغه نواقصات ختم کړي دي یا نیمګړتیاوې ختمه کړي تر څو پورې د دې سړک د آینده د ښه تضمین لپاره او د دې شرکت د نوم د ساتلو لپاره او د هیوادوالو هوساینې لپاره هغه د آینده لپاره چې کوم سړک د تخریب مخه ونیول سي او په معمولی شي باندې په معمولی تاوان باندې آینده کې موږ ته زیات زیان او تاوان نه رسیږي.
په همداسې د لوګر په مرکز کې د پانتون سړک ده، په هغه باندې چارې روانې دي، کارونه روان دي، نظارت کیږي د مختلفو وختو کې. د پل عالم د ښار په داخل کې کوم سړک سي د شاروالي د بودیجې له خوا نه تمویلېږي، د هغه کار په ښه کیفیت سره روان ده. همداسې د برکي ولسوالۍ تر ډبر ساحې پورې او د برکي ولسوالۍ د مرکز د خدر په تر ساحې پورې د عمومي سړک سره وصل کیږي. په دې کې کار روان ده په ښه کیفیت سره او د موږ د مختلفو اداراتو خصوصا د شهرسازي د انجنیري ټیم له خوا نه کوم نظارت کې شامل ده د هغه له خوا نه بررسي کیږي او د نظارت تر هغه لاندې راوصل کیږي. کیفیت په تطبیق کې څومره جدي تاسو؟ کیفیت به ان شاء الله موږ ټولو پروژو مسؤلینو ته د پروژو مالکانو ته دا خبره هر وخت کړې ده چې موږ به تر اخري حده پورې د پروژو په کیفیت باندې څارو لرو، ارزونه به کوو او د دوی هیڅ عذر په دې باره کې نه منل کیږي تر څو پورې د عامه منفعه پروژو په تطبیق کې د یو شخص دا عذر نه وي چې موږ په دې برخه کې دا عذر لرو. دې کې موږ ټول شرکتونه په دې پوه کړي دي او ټول ادارې له موږ سره همکاري دي ان شاء الله د ولایت د مقام په شمول باندې چې چیرته نواقصات موجودي د سرکونو په کیفیت کې د پروژو په کیفیت کې دغه په جدي ډول باندې مخنیوي کوي او کار ته نه پرېښودل کیږي تر څو پورې دغه اصلاح نه شي او آینده کې دغه مخنیوي نه وي. په دې کې ان شاء الله د موږ ټول اداره جدي ده او هیڅ د اجازه نه ورکو چې په مختلفو بهانو سره یا په مختلفو لارو او طریقو سره په هغه کې سستي او کمای او بې کیفیتي. ډیره مننه. ورسته کې د لوګر اوسیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ د لوګر قدرمنو او مجاهد پرورو ولسونو نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د لوګر ادارې چې کوم پروژې تطبیقي دا د لوګر د ولسونو د هوساینې لپاره دي، د آینده د ښې آینده د تضمین لپاره دي. نو د دوی ټولو ولسونو نه مې دا غوښتنه ده چې لومړی په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق وساتي او په دویم قدم کې له خپلې ادارې سره د ولایت موجوده ادارې سره په کلکه ملاتړ وکړي تر څو پورې هغه کومې پروژې عامه منفعه پروژې چې دي دغه سبب سره ټول لوګر ته خیر رسیږي او د لوګر د اقتصادي او د فرهنګي او د مذهبي او د زراعتي پرمختګ سبب ګرځي. په هغه کې له موږ سره پوره همکاري وکړي او دوی هیڅ ویره ونه لري تر څو پورې د لوګر اداره به خدای نه خواسته دلته په دې پروژه کې یو بل مقصد ولري، بلکې مقصد هم دا ده چې د همدغه ولسونو لپاره یو ښه آینده د ښې آینده تضمین وکړي او یو داسې هوساینه منځته راشي چې د لوګر د ولسونو څومره ضرورتونه چې په موږ باندې حق یې هغه به په دې پلانو کې او په دې پروژو کې پوره کیږي ان شاء الله. ډیره مننه ژوندی اوسئ محترم چې خپل قیمتي وخت مو قدرمنو اوریدونکو ته ورکړ. تاسو نه ځانګړې مننه. تاسو نه مننه چې راغلی او هر وخت له موږ سره خبرې کوئ او د موږ له خولې نه هغه څه معلومات چې هغه د ولسونو په خیر او په ګټه او په هغه سره د ولسونو هغه کوم تشویش چې لري هغه په ختميږي له موږ سره کېنئ او مرکه کوي. الله مو عزتمن که خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ. ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو ملتیا نه هم نړۍ مننه. دا و د نن خبرونه تر بیا چې بیا سمولای ساحل په نور خبرونه کې تاسو درنه حضور تر ازم لوی علم ملشه. ښه وخت لرئ.